له یوې سپین سرې مېرمنې نه پوښتنه وشوه چې مینه څه شی دی. هغې وویل د لومړي ځل لپاره مې دا کلمه له خپل پلار نه هغه وخت واورېده چې زه ماشومه وم. خپلې غېږې ته یې راجوخته کړم، ښکلې کړم او راته یې وویل زه در سره مینه لرم. نو ومې ویل مینه توده غېږه او سکون دی. کله چې پیغلوټې شوم د ګاونډي د زوی لیک راته راغی، زما نوم پرې لیکل شوی و، پکې لیکلي و مینه در سره لرم. نو ومې ویل مینه جرأت او لیونتوب دی. کله چې کوژده شوم نامزاد راته وویل مینه در سره لرم. ومې ویل مینه هیلې او ارزوګانې دي. کله چې مې واده وکړ خاوند راته وویل مینه در سره لرم. نو پوه شوم چې مینه شوق او تلوسه ده. کله چې کور ته راستون شو هر څه منظم و، ډېر خوند یې ورکړ. راته یې وویل مینه در سره لرم. نو ومې ویل مینه مننه او درناوی دی. کلونه واوښتل، سر کې مې سپین ولګېدل. خاوند مې سپینو ویښتانو ته وکتل. راته یې وویل مینه در سره لرم. ومې ویل مینه رحمت او زړهسوی دی. عمر زیات شو، زه بوډۍ شوم او هغه سپینګیری شو. هره شیبه راته وایي مینه در سره لرم. نو ومې ویل مینه وفا، صدق او اخلاص دی.